السلام علیکم ملګرو په ډي 5 کې نن د مونږ دریم کلاس ته ګوره دلته مونږ سره تاسو اول د بره چې کوم مخامخ کاری درته دا کوم دا د کې اول د پات تو ګوره په پات ما په تیر کلاس کې مې ویلو خو لکه دلته را پات څه کار دی پات دلته مونږ د اسید د لپاره یوز کوو مثال کې تو پر ما تاسو د تیر کلاس کې ویلو چې کوم ته ونی پکاري نو زبر نیچر پات والما د مال د لاین والو او د سکیپ وام او به دې سره دی کې دا پلس نشان راغلی په دې به کلیک کړئ نو تاسو به اسید راشي او تاسو چې کم اسید پکاري لکه اوس د والم چې ما سره دی دا ګولونه راشي زه وایم چې دا ګولونه د ما سره راشي دا ډاونلوډ کوم نو دا یو رالو دا په دې کلیک کوم نو ګوره دا بدلته اډ شي تو ګوره اول تم رالو خو کتل ته په بل دې کلیک کو نو ګوره دې کې یو بل مې اډ شي ګوره دا یې رالو او دا په کلیک کا چې څونه ته په دې کلیک کې هغه تاسو را اډ کیږي کدل ته تا غټاونه واغستله لکه زه یې را داونم دی پکې راشي نو ګوره دې کې اوس موږ سره پکې دغه ونم رااله او دلته کو تاسو سکیپ بټن والا او دا واپس سلیکټ کو نو دې کې تاسو سره دا کوم اپشن راځي لکه دا لوکیشن دی د دې لوکیشن بدلې را بدلې چې کوم ایکس وای زد باندې وی کنه دا چې د دې روټیشن دی تاسو دا سپات چې کوم دا روټیټ کولای شئ نو کنټرول زد به کوم چې دا په ډول روټیشن راشي دې کې موږ سره ډینسټي تاسو ما پرون ویلو چې کم د تعداد دی دا سی واقعي کمای دا ټول خبرې مونږ کړې وي تاسو ته صحیح ده نو دا صرف د دغه لپاره استعماليږي او بیا دې کې موږ سره یو بل پات ته چې ته ویل کی کریکټر پات ویل کی کستا انسانان پکار یو تا ویل چیرې او دې دا ونی دي کنه د سره د بدی سي انسانان زی دا څه په دې لار کې ور ما یو کلیک او بل کلیک کو اوس به زه دې کې سکیپ بټن وام او چې پات ختم شي او بیا به زه راشم په دې پلس به کلیک کما نو ګوره صرف د انسانانو چې څونه اسید دی به مال مخې لراشي او تو ګوره دې کې دا انسانان چې کوم دي کریکټر باندې کلیک کړي دي کې څوک بزنس کوي لکه سکار کوي چې څو څوک پیشن کوي څوک څه کوي بیا په کیژوال باندې کلیک کا نو ګوره دغه څوک ګرځي واکینګ کوي څوک ریډینګ کوي کنه دا مختلف دغه د څه پکې تاسو کتلی شي پیرنټ چایلډ ماشومان سره چې سنوي نو دا تاسو یوز کولای شئ د کې څه موومېنټ کوي او څه نه کوي صحیح نه تاسو په پکې چې کله کوي تاسو کله واکینګ انیمیشن کوي نو تاسو پکې هغه سلیکټ کوئ چې کم موومېنټ کوي صحیح نه نو زه په دې کې دا ریجنل پکې هم دي موږ سره ریجنل کې موږ سره عرب ولا دي نو تاسو په دې باندې کلیک ګوره دا موومېنټ والا دی تاسو کو دا ګوره دا په ځای ولړی خو دا موومېنټ والا دی دا سي دلته یو بل هم پکې موږ سره موومېنټ والا دی دې کې تاسو راشئ دا یو دام د موومېنټ والا دا به دا ډاونلوډ کما زه دام ډاونلوډ کم او دلته دام د موومېنټ والا لري د دې د این دلته لیکلي واکینګ صحیح نه دې کې لیکلي کالینګ دلته لیکلي ټاکینګ نو تاسو دلته سلیکټ کولای شئ چې کوم دوري ګوره دا اوس راځم ما دا یو سلیکټ کو په دې دا ډاونلوډ شونه زه به دا کلیک کوم دا بلته اډ شي نو ګوره هغه دی واکینګ کوي ته ګوره بل پکې مونږ سره دلته دا یو دی نو دا هم پکې اډ کو نو ګوره دا هم دلته اډ شو او بل مونږ سره دا یو دی چې دا ډاونلوډ شونه دا به مې اډ کو دا ما اډ کو نو به دا کلوز کم او تاسو اوس راشئ دا وګورئ دوی موومېنټ کوي دغه شانتي زوم یې کا کتلی شي نږدې نم کتلی شي لرې نم کتلی شي او دا تاسو ته دلته دا خبرې دي ګوره روډ یو ته لیکلی دی پات اصل کې دوی دا د روډ هغه پراپرټي دا راځي نو که تاسو په دې دوه باندې کلیک کړو نو دا برته دوه پات شي ته وګورئ صحیح ده خو دلته دا دې کې دوه غشي دي نو دا سنگل دی نو که ته په ډبل کلیک کړو دا به دوه طرفو ته شي وګوره زه به والم دلته 2 به والم نو دا به یو لاین به دسي دی بل به دسي دی که تاسو نه شپږ دی واغست نو ګوره اوس با خلک ډیر شي مطابق ډینسټي تر دې نه سیوا کا تو ګوره دا سه پکې رانډم سپیسینګ وکا او دا سه ایټ والا پن والا چې څونه تر ډیر نه نه ډیر د دې مطلب سنگل دی نو دا ټول یو طرف ته دی دا ډبل کلیک کنو دا به دوه طرفو ته ګرځي را ګرځي صحیح ده دې کې دا ریورس ډایرکشن نه دا تا ریورس کو ګوره یا ریورس ډایرکشن ته دا دی خو روان دی دا دی خو روان دی که تا کلیک کنو دا به الټه شي ګوره دا می ختم کو تو ګوره دا به دا چک ان کما بل موږ سره رانډم سپیسینګ دی سپیډ دی سپیډ چک دلته ډیفالت دی ډیفالت مطلب چې کوم د کې څه کسان منډه وای پکې را دي کنه او څه کسان سایکلینګ کوي څه کوي نو دا ډیفالت ساتل پکار دي که دا ډیفالت لر کو کنه دا چک دی تلر کو نو دا به ټول په یو سپیس کې رواني ګور دا ټول په یو سپیډ کې روان دي دا د سیما زیرو کو سوري دا ما زیرو کو نو دا اوس ودرېدل او که تا دې نه سپیډ څونه سیوا کې نو نه دا تیزیږي نو زه هم دا ډیفالت صحیح دي کې څه کسان تیز دي او څه سلو دي بل ډراپ اپ دلته ډراپ مطلب دا چې دا پزماکه باندې ولګي نو ګوره دا ټول پزماکه لګېدلې تاسو ته دغه نه خي هغه سر د ته نه خي صحیح ده نو دا خو د خبره کریکټر
بیا به استعمالو خو صرف تاسو ته دا کې وایم دلته ویکل تاسو ما پرونم کړو دا سمپل هم دا شان کار کوي را بشي خدای کې دا ضروری ده نه چې یو لاین کوي د سره راشه زبلار شم واپس به دې ستاره شم صحیح را او دا مې سکپ کو ویکل ترالم اوس ګاډي او پیزا ورولګم او ته وګوره ما ګاډي ورولګول ما ډیر شي ګاډي واغسل چې څونه نور ما غسل شي ډاونلوډ کې به کنه نو زه دا یو مثال کې ته پر ډاونلوډ کوم دام ډاونلوډ کول شي او انټرنیټ زما پته نه لګي سلو دی نن نو دا تاسو ګوره دا مې مو اوس وګوره دې کې کتره ګاډي چې کله راتاوي کنه نو ګوره دسه एकदम راتاو شي کنه نو دا چې دا سموثلی راتاو شي لکه دسه اوار غونته چې راتاو شي نو زه دا سکیپ هم دلته چې د دې پراپرټي راشي نو ګوره دلته تاسو وګورئ تاسو دلته رااله په یو پیرا ډبل کلیک وکړئ تاسو به دا پوینټونه راشي تاسو پر پوینټ کله کلیک کړئ دا پوینټ او دا پوینټ مسله کې ینه دا پوینټ مسله کو دلته دا سموث راتاويږي نو دې کې څه لیکلي دي کرو تاسو دا دی وخت لینیر دی تاسو با کرو والي نو ګورو څه تو ګورئ سموثلی تاويږي خیال لري دا کرو تاسو دې نه کنټرول کولای شئ صحیح ده دا سي هغه یو کا سلیکټ کا او کرو باندې کلیک کا او به دا کرو تاسو سیوا کولای شئ تو ګوره صحیح ده نو دا ډېر آسان دي دا تاسو په خپل وګورئ خدای کې مونږ سره بل دی انیمل اوس انیمل مونږ سره ځناور چې کوم دي هغه تاسو راوستل شي زه وایم چې دې کې د ځناور مناور راشي نو ګوره دوته په دې مې کلیک کو او لاړم به مې په دې پلس کلیک کو نو دا مونږ سره واکینګ انیمل یو دا بوالو واکینګ ډاګ بوالو صحیح ده بل مونږ سره چې دا څنګه دا هو الو دي خدا ګور دا بوالو دا سویمینګ کوي خو سویمینګ والا مونږ ته نه را پکار بل بوالو تاسو وګورئ چې ریبټ ګورو نور پکې خدل دا غواره دا بوالو صحیح د پیشوم والا وګوره چې رالل کنه دا دی اسپیر روان دی خیال دی نو ته وګوره دا پیشو را روان دا غوام والا دا به ختم کو اوس وګوره غوام پکې دا راځي شو نو یو سپیرس کې پوهه چې تا ته د غراشي د کوم د پراپرټي بالکل سیم دی 1 وی 2 وی سونا پکار دی او دلته ډنسټي سیوا کا او تو ګوره نو پراپرټي بالکل سیم ده صحیح ده نو 2 وی کل او د بل ته دا کم لګه خیر دی او ډنسټي مې سیوا کا نور خبرې دړې خبرې دي چې کوم په موږ سره په د گاډو یا د انسانانو لپاره استعمالي پراپرټي تقریبا ټولو سیم دي ها یا ساتي بل مونږ سره د کې راځي کسٹم پات تر خپل مرزي صفات لګي لکه ګوره درالم دلته رالم په کسٹم پات باندې او ما داسې کلیک کو اوس بعضی نیم سيزونه د سې ګوره د کې دلته د بوټو لپاره د انسانانو لپاره گاډو لپاره او بل پکې مونږ سره کم یو زناورو لپاره او اوس کوم مثال کې تو پر خپل روډ کې سټریټ لایټ لګاو یا بل داسې مونږ یو سیز لګاو چې مونږ ته ډیر پکار وي نو آی اپشن مونږ څه نشته نو مونږ پس کې لګاو په کسٹم پات کې چې تاسو کله دلته راشي کسٹم پات ته نو ته بل ته سرچ کې سټریټ لایټ نو زبراشم سټریټ لایټ بولی گئے او دا سټریټ لایټ کټګوري را تاسو په دې کلیک کړئ تاسو ته ټول راشي نو ګوره ها زبو وایم دا مثال کې تاسو پر ما یو سټریټ لایټ ته ما په دې کلیک کو یا په دې مې کلیک کړه بل به ته ډیلیټ کوم دی ماینس نه ډیلیټ کیږي صحیح را دا مې کلوز کو او زب سکیپ بٹن وامه او دا ما سره ډنسټي اوره نو دا تاسو د دې نه سیوا کولای شئ ته ګوره نو دا سټریټ لایټ داسې په کسٹم پات په ذریعہ راځي دې سره تاسو کو دا روټیشن وګورئ نو دا روټیټ کیږي د ټول په یو ځل صحیح را دا شانتي کوم رانډم روټیشن تاسو پته راځي ګډ وډ روټیشن کوي صحیح را او سکیلینګ د 2 پور راځي چې څونه غټاوي او دلته یو بل خبره ده که تاسو دلته په دې غشي کلیک وکړئ نو ګوره دلته دا خبره تعداد د هیش مطلب د تعداد لکه مونږه تا واغسل نو ته مونږ ته کاپی رالل صحیح ده 12 14 سماسل 14 رالل نو که ته په دې کلیک وکړې نو دې کې به اوس تاسو سره د فاصله خبره کوي چې د دوه ترمنځ فاصله څومره نو موږ اکثر په فاصلو کې استعمالو دوه تم د دوه ترمنځ د ما سوي فاصله 15 میټره چې دا کله په دې مې کلیک کوم وګوره تعداد کم شو او موږ سره درې رال که تاسو دلته راړئ نو وګوره دا درې دي هو دلته وګوره 15 میټره فاصله را او د کې نور مې اټکولې شي خو د نورو لا په حل ضرورت نشته خو لکه صرف تاسو ته د کسٹم پات ما خبره کوله
پر نن کلاس کې موږ د پات نیچر کریکټر ویکل او انیمل او کسٹم پات باره کې خبرو کړه ان شاء الله په بل کلاس کې موږ تاسو سره د برش باره کې خبره کوو چې موږ به اډوانس برش او برش سکیټر او پات به څنګه استعمالو نو مالا د بل کلاس پورې اجازه راکړئ الله حافظ